دوستم کور په کور وګرځي او د طالب نښان ور ختم کړي. سلامونه او پښتنه مینه، تاسو ګورئ ټاپ پښتو چینل. ګلونو دوستانو، دوستم یعنی د جنبش ګوند مشر او د هزاره مخکښ رهبر په یو نوي اعلامیه کې دا ویلي دي چې طالبانو پسې کور په کور وګرځئ او نښان یې ورک کړئ. خو مخکې له هغه نه چې ولې دا خبرې کړې او په کوم دلیل یې کړې ده، زموږ ویډیو د سره اخیره وګورئ او چینل مو سره سبسکرایب کړئ. دوستم وایي کور په کور طالب پسې وګرځي او نښان یې ورک کړئ. ملګرو د اشرف غني ټیم ته ډېر خلک او ډېر سیاسیون راغلل. هغه سیاسیون هم راغله چې ځان ته به یې ځان ویل، خو اشرف غني سره ونه چلېدل. داسې یې له صحنې ورک کړل لکه مرغۍ چې پر پر وهي او اسمان ته والوځي او همداسې پسې ورکه شي. دا ځل بیا د فلم هلک جنرال دوستم د فلم صحنې ته راغلی. دوستم څه غواړي؟ ملګرو ویډیو تر اخره وګورئ. درنو ملګرو، نن د جنبش ګوند رهبر او د هزاره مخکښ لیډر په یو نوي اعلامیه کې دا خبره کړې وه چې طالبانو په کور په کور وګرځي او د هغوی نښان ختم کړي. د ولسمشر غني لومړی مرستیال دوستم په خلکو غږ کړی دی چې په طالبانو پسې د کور په کور وګرځي او د دوی نښان دې ورک کړي. د معلوماتو تر مخه د ولسمشر غني لومړی مرستیال او د جنبش ګوند جنرال عبدالرشید دوستم په جوزجان کې له خپلو خلکو غوښتي دي چې د طالبانو پر وړاندې میدان ته راوځي او ورسره وجنګېږي. په اقچه ولسوالۍ کې د طالبانو تر بریدونو وروسته نوموړي تېره ورځ دغه ولسوالۍ ته ورغلی و چې په لاره د طالبانو له کمین سره هم مخ شوی و. هغه په اقچه ولسوالۍ کې خپلو خلکو ته په خپله وینا کې وویل: ملا مو وتړئ، کور په کور بلد یې، زه د خپلو سرتیرو تر شا ولاړ یم. د فاریاب پر لوري حرکت کوو، د سرپل پر خوا حرکت کوو او خپل 3 میاشتې کې به دا طالبان له منځه یوسو. په شمال کې د عبدالرشید دوستم د ملي یووالي حکومت په پیل کې هم له ولسمشر غني غوښتنه کړې وه چې حکومت دې ورته اجازه ورکړي، نو هغه به په 6 میاشتو کې د ننه طالبان له منځه یوسي او هیواد به ترې پاک کړي. او طالبان دې څرګندونو په مقابل کې دته یوازې دا تسلیت ویلی دی چې د دغې برید څخه بچ شو او په راتلونکي به انشاءالله د طالبانو غلچکي برید ښکار شي. دا هغه معلومات و چې تر تاسو مو در ورسول. د لا زیاتو کره او دقیقو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ.